دا خو تاسې زه چې معلومات لرم او تاسې ماته ویلي دي دا گویا انټرنټ ته وتلی شعر دی ځکه د پښتنو شعر دوستانو حتی نه یوازې پښتانه سړی نسي یادوی دی ټول خلک څه فارسي ژبې څوک د نورو ژبو خاوندان چې په پښتو پوهېږي دا شعر یې لوستی ده او دا سوال ورته پیدا شوی ده دا یو مورد نه ده دوی د ما له ټولو اثارو سره بلد نه دي لکه چې د خوشحال خان ټول اثار یې نه دي لوستي زه خو دغه سره د همسرۍ دعوا نه لرم خو زه په خپل وخت کې یو شاعر یم د ما اثار یې ټول نه دي لوستي مثلا ما لیکلي دي خوشحال خان چې په غوسه سي بیا کنځل کي خان چې په غوسه سي بیا کنځل کي ټول عیبونه په بهرام پسې دوربل د انصاف له دوده وځي کله کله چې بیان د یوسفزي یا د مغول ولې چې یوسفزو سره هم جنګ کړی مغولو سره هم جنګ کړی چې زه د چا سره جنګ وکړم نه سم کولی چې بیا د هغوی ستاینې ته لاس واچوم نن یو علت لري چې زه له هغو نه لرې کړی جنګ ته یې وداره کړی دا د دې معنا نه لري چې دا د خوشحال خان غیبت ده دا د خوشحال خان واقعي یو برخه د کار ده ولې د ده په باره کې په همدغه قصیده کې ویل شوي دي چې خټک درز او تورو شعر خپل کړي داسې لیکل شوي تر دې لاندې روهیلي غرونه له مخې هم مواسي شي د روهیلي په معنا پوهېږئ غرنۍ سیمې چې پښتنو هغه ته همیشه روهیلي ویلي او دوی پکې اوسېده خپلې سیمې ته روح ویلی ده په کوچنۍ هې روهیلي غرونه له سره هم مواسي سي یا له مخې هم مواسي سي چې خټک درز او تورو شعر خپل کړي په یوه لاس باندې ساغر په بل یې توره په یوه لوبه د خیام په بل د سر کړي دی هغه د ازادۍ هغې فریاد ده چې افغان یې په پیړیو کې یو ځل کړي د ازادۍ هغه فریاد ده چې دا افغان ملت یې په ډېرو پیړیو کې وری دی یوازې سر باندې د هغه فریاد په ځای درېدلی ده څوک چې جګه کې په ده ناره د کبر که آسمان وي تر پښو لاندې یې تل کي د غزلو ټولې غاړې هم مواسي سي چې خټک د کښلې تورې موټی ښکل کړي دا لویه قصیده ده ټوله نه درته لولم نو تاسې له مخې د حیا چا ویلې چې سړي ته چا سلام ورکړ ټوکه ده هغه وویلې چې خر ماما ستړی مسي دا سړی ډېر په غوسه سي نو ابل ورته ویل چې ګوره په غوسه سوی د خره کلمه بده درولې خو ماما هم درته ویل خره ته دې پام ده ماما ته دې پام نه ده البته لرې دې له خوشحالۍ په باره کې دا خبره ناجایزه ده چې څوک سپک وکړي هغه سپک وتلي ولې خدای تعالی نه انتقادي برخې شته که غواړئ چې دغه لوی خوشحال کوچنی نه شي او په بې موجبه رعایتونو لکه یو صوفي یا پیر ته چې سړی لري دی بېعیبه ونه ښوول شي چې په هغه صورت کې د ټول هنر له منځه ځي دی د سړي په حیث نه بلکې د پیري یا یو مړې روح په حیث باندې دی معرفي کېږي دی باید مغسې وڅېړل شي چې دا ټولو عیبو سره له ټولو نواقصو سره چې ټول انسانان یې لري ډېر لوی انسانان یې لري امپراتوران یې لري او د قومونو د ملتونو رهبران یې لري خوشحال یې لري لیکن د شعر په ساحه کې د حقایقو د بیان په ساحه کې د یو ریالیستیک سبک په خپل ښوونځي په احاطه کې او د یو ملي احساس د تبلیغ او د ترویج په برخه کې نظیر نه لري د موږ مشر ده او زه تاسو وایم چې د پښتنو اساسي ملي نوزر په دې مرحله کې خوشحال خان ژوند کې د ده په ګراو کې ده او هر پښتون باید په دې پوه شي او هر افغان باید په دې پوه شي چې خوشحال خټک په یو تاریخي نازکه مرحله کې په ډېر مشکل موقف کې د دوی غږ چې کړی ده او دوی د یو ملت د یو قهرمان ملت د یو باحیثیته ملت د یو باچانه په ملت په حیث باندې حمایه کړي